ما ته یو مرګري خبره کوله وی په کراچۍ کې یو کس وی هغه وی چې زه ډاکټر لاړم او ډېر زیات اوچت ډاکټر و او ډېر زیات مشهور ډاکټر و وی زه لاړم وی هغه هفته لس ورځې مخکې خو به وایي دا د هغه نمبر اخیسته وی هفته لس ورځې بعد زما نمبر راغی وی چې کله مې نمبر راغی او وی زه ډاکټر ته ور مخامخ شوم وی ډاکټر چې دی نو زما دا نبض یې داسې ونیوه وی چې زما دا نبض یې داسې ونیوه ډېر ساعت یې نیولی او هغه ډاکټر چې دی هغه ناست دی داسې په خپله کرسۍ کې وی چې زما ورته خیال شو وی ډاکټر داسې په سایډ باندې تللی چې داسې مې وخوځه او مې کته هغه نورو کسانو بار چې ورسره کم کسان وو هغې ته مې اواز که هغې چې وکته هلته نور ډاکټران راغله چې چیکپ یې وکړه زما نبض یې داسې نیولی دی او په هغه صورت کې په هغه حالت کې چې کوم دی نو د ده نه روح الله قبض کړی دی او په هغه حالت کې وفات شوی دی د مرګ خو پته نه لګي چې په کوم حالت کې انسان له راځي او په کوم حالت کې د ده ملاقات الله سره کېږي دا یو څیز داسې دی چې دا الله زمونږ نه پټ کړی دی د دې مونږ ته پته نه لګي